قدرمنو هیوادوالو سلام. قیصاري څوک دی؟ دوستم سره څه اړیکه لري؟ چا دومره وپړساوه؟ ولې ونیول شو؟ بیا ولې خوښی شو او اوس بیا ولې نیول کیږي؟ دومره ساتونکي وسلې او امکانات چا ورکړي دي؟ ولې نن عملیاتو کې ورک شو؟ مړ دی او که ژوندی؟ ویډیو تر پایه وګورئ او په داستان ځانونه خبر کړئ تر څو به پټې سترګې یاست. البته ویډیو شريکه او پاڼه خوښه کړئ. د قیصاري پوره نوم نظام الدین قیصاري دی. قیصاري 50 کاله وړاندې د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ توپخانه کلي کې زیږېدلی دی. 8 کاله وړاندې چې محلي پولیس تشکیل شول قیصاري لیکو ته ورغی. د محلي پولیسو قماندان شو او د 600 محلي پولیسو قماندان یې لاس کې واخیسته. 4 کاله وړاندې چې دوستم د اشچی په بدرنګه معامله کې ترکیې ته وشړل شو، دوستم قیصاري خپل استازی او د ملیشو مشر مقرر کړ. 2 کاله وړاندې د قیصاري د نیولو لپاره ولسمشر غني ځنګړي ځواکونه فاریاب ته ولېږل. د هغه وخت د امنیت شورا د دفتر مرستیال جنرال یاسین ضیا چې اوس د دفاع وزارت مرستیال دی، د قیصاري د نیولو د عملیاتو مشري کوله. قیصاري اول د خبرو په پلمه قلی اردو ته وغوښت او بیا یې ولچک او چورلکه کې کابل ته راوړ. د قیصاري د نیولو دغه عملیاتو کې د هغه 4 کسان او 2 سرتیري هم ووژل شول. خو کله چې دوستم عطا او محقق ترکیه کې د ولسمشر غني پر ضد ائتلاف اعلان کړ، ولسمشر د ائتلاف ماتولو لپاره دوستم سره غوږ وجنګاوه. دوستم ائتلاف ړنګ کړ او ولسمشر یې بدل کې هم دوستم ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته راشي او هم یې ورته قیصاري خوشی کړ. که څه هم د دوستم یا د 2 غوښتنې ومنل شوې خو ځینې نورې ګیلې درلودې. مثلا لومړی مرستیال و خو صلاحیت یې نه درلود. مثلا لومړی مرستیال و خو ارګ ته نه پرېښودل کېده. مثلا الوتکې ته یې بلخ کې د کېناستو اجازه ورنه کړل شوه او همداسې نور. په همدې اساسي ټاکنو کې د غني پر ځای د عبدالله ملاتړ وکړ. کله چې غني پوه شو چې دوستم لاړ، پر قیصاري یې پنګونه وکړه، امکانات او پیسې یې ورکړې ترڅو د دوستم د کمپاین مخه ونیسي. قیصاري د پیسو او وسلو په لیدو خپل پخواني یار دوستم ته لغته ورکړه او د غني پلوي یې پیل کړه. دی وخت کې پر دولت ساز نیوکه پیل شوې چې قیصاري پخوا مجرم و او اوس چې د دولت ساز لپاره کار کوي فرښته شوه. نو دولت ساز د بدنامۍ ختمولو لپاره په قیصاري نور امکانات قطع کړل. قیصاري مجبور شو له رحمت الله نبیل څخه ملاتړ وکړ. د غني یو په دې ورته غوسه راتله چې ولې له نبیل څخه ملاتړ وکړ، او بل چې کله دا خبره ګرمه شوه چې پایلې اعلانېږي نو عبدالله او دوستم لاریونونه پیل کړل. غني وغوښتل چې له عبدالله څخه دوستم بیل او لاریونونه کمزوري کړي. دوستم ته له عبدالله څخه د لارې بیلولو وړاندیز وکړ. دوستم په څو شرطونو له عبدالله کېناست او ترکیې ته لاړ. یو شرط یې دا و چې قیصاري به نیسي او واکمن ټیم یې دا غوښتنه ومنله او دا د تاسو یې وینئ چې پر قیصاري په لوړه کچه عملیات روان دي. تر اوسه د قیصاري 12 کسان وژل شوي او 13 یې ژوندي نیول شوي دي. دوستم قیصاري ته ځکه غوسه دی چې یو خو دوستم وایي قیصاري باید له ده سره د عبدالله ټیم ته تللی وای، ولې اول د غني او بیا د نبیل ټیم ته لاړ. دوستم فکر کوي چې قیصاري باید تر مرګه د ګارد په څیر وي او خپله باید یو زورواکی او قماندان نه وي. سیاست چټله لوبه ده چې رهبران یې د شطرنج په ډول کوي او منځ کې د خوارانو بچیان مري. سیاست مخ او شا نه لري، د مخام مخالفین سهار پخلا او د سهار پخلا مخام مخالف وي. هو قیصاري مجرم دی، قیصاري په خلکو ظلمونه کړي، قیصاري خلک لوټ کړي او بې عزته کړي، باید ونیول شي. خو دا ډول نیول، خلاصول، بیا نیول او بیا ترای تم یې مړی او ژوندی ورکېدل جنایي او قانوني نه، سیاسي دي. دا د سرتیرو حیثیت او قربانیو ته سپکاوی دی. ولسونه د خپلو سرتیرو دا ډول شهادت نشي منلی چې د ولنډغر په نیولو د شهید شي او بیا د لنډغر د معاملې په اساس خوشی شي. قیصاري هغه مهال کور کې و چې عملیات پرې کېدل. تر هغه وخته یې نښته کې برخه لرله ترڅو چې کمانډو او چورلکې ورتلې. له چورلکو سره سم قیصاري له امنیتي ځواکونو څخه د تسلیمۍ وخت وغوښت. همدې وقفه کې قیصاري یا د بلخ امنیه قماندان په مرسته ایستل شوی، ځکه چې امنیه قماندان د جمعیت کس دی او عبدالله که د حساس ورځو کې دوستم له لاسه ورکړ نو قیصاري خو باید له لاسه ور نه کړي. ځکه داسې راپورونه هم وو چې د همپلنه د ټکټ مرستیال د قیصاري مرستې ته وردانګلي او یا له امنیتي ځواکونو سره دی، خو د مرکز امر ته په تمه دي چې د قیصاري برخلیک څنګه وټاکي.